نورستان په ختیځ کې پروت د طبیعي منظرو ښکلو سیمو او ابشارونو درلودونکی ولایت دی چې د سیلانیانو د ورتګ لړۍ له پخوا ورته زیاته شوې ده. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د سیاسي بدلون راوروسته د سرتاسري امنیت له امله د سیلانیانو شمیر 80% کې ډیر شوی دی. 2 کلونو کې د سیلانیانو تقریبا کچه د پخوا پرتله نو دا په یقین سره ویل شوی 80% خلک د مخکینی کلونو په حساب باندې زیات راځي سیلانیان دلته نورستان ته. عمده وجه د زیات سیلانیانو راتګ دا دی چې لسل پسل امنیت دی او د امنیت نه دغه ټول خلک برخمن کیږي او هغه په وجه باندې سیل هم خوند کوي او چرته زینو امنیت هم وي. دوی وایي د سیلانیانو د لا زیات جذبېدو لپاره حکومت یو شمیر وړي کښتۍ دغه ولایت ته رالیږلي او پارون کې د 2 غرونو ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د هوایي زنګو جوړول هم منظور شوي خو د مسلکي کسانو د نشټوالي له امله یې چارې ځنډېدلې دي. موږ څومره وزارت سره هر یو پروژه او هر یو خبره مشارکت کړې ده د سیلانیانو برخه کې نو هغوی ورته لبیک ویلې دي. دلته موږ یو د زنګو پیشنهاد کړی او وزارت هغه موږ ته منظور کړه، د هغې دپاره بودیجه پیدا کړه، هیئتونه هم راولېږل. نو افغانستان په سطحه د انجینران په دې ونه توانېدل چې دغه نقشه ډیزاین کړي او بارور دي چې دې باندې کوم پرزه لګي او څه مصارف پرې راځي. نو هغې په وجه باندې بهرني مختلف شرکتونو سره وزارت په جریان کې په تیر اختر کې دغه ولایت ته له 50,000 زیات سیلانیان ورغلي چې د مسؤلینو په خبره یې سږنی اختر کې د سختو ورښتونو له امله یې شمیر کم و. ځایي خلک هم دغه ولایت ته د سیلانیانو د ورتګ خبره کوي او له حکومته سیلانیانو لپاره په دغه ولایت کې د مناسبو اسانتیاو د رامنځته کېدو او پارون ته د غځېدلي سړک په اساسي ډول رغول غواړي. نورستان چې دی موږ او تاسو ورته وګورو د طبیعي شکل باندې سیلانیانو دپاره ډېر بهترین دی. سړک دا ډېر لوی مشکل دی. موږ دوی نه غوښتنه کوو خصوصا د مشرانو نه چې سیلانیان ډېر را روان دي. دا خو د ملي پارک دی زموږ د افغانستان په سطحه او باید موږ ته هوټلونه دغه کیسه زموږ باید زر ته زره جوړه شي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي حکومت د سیلانیانو لپاره د میشته کېدنې زمینې برابرولو برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي او لا ډېره هڅه کوي چې دغه ولایت کې د سیلانیانو په پار اسانتیاوې رامنځته کړي. دوی همدارز له پانګوالو غواړي که په دغه ولایت کې پانګونه کوي دوی به ورسره د ځمکې د ورکړې او نورو برخو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. دوی هم د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي چې د دغه ولایت سړک رغونې ته پام وکړي او په اساسي ډول دې ورغوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، نورستان.